دوستانو دم د یو زوم کور دی هغه اویلي ټوله شام کې دغه کړي دي هیڅ شی نه دی ورته پرېښی مګم د الله سبحانه وتعالی قدرت او حکمت ته وګوره په ټوله کور کې چې درته پاتې شوی دی قرآن شریف ته یا قرآن عظیم شان ورته پاتې شوی دی په ټوله کور کې دا قرآن عظیم شان ورته پاتې سبحان الله بس هغه ورته پاتې شوی نور نو د واده هغه تخت خواب او توشک او صندوقخان و ده چې دغسې سیل خو راغی ټوله یې دغه کار تاسو ورته وګورئ هغه ښایسته رنګ و دغه تاسو ورته څوک به نه خوښ شوي نه الحمدلله بیا کوم خبر نشته وای مایه مالونه مختلف ده بس دا تکوي د مال او غوا او ټوله شان ټوله لاندې شو ده تکوي څنګه مو نجات پیدا کړي مونږ سیل را دلته وو بیا مونږ کډ وتښتېده هغه ته ولاړاست و طرف رفته اوس راته خو سیاسره سره خرڅه به ودای کوچه مرګی کوم دم پښتر سیل و دادم سیل بودیم آروس هم کاری کنید واق برام داد آروس از کجا با تو را تنها مانده بود یه ندیم آروس رفته بود جان خود کشیده بود یه تنها مانده بود اون وقت بیادرش کشیده بود خب من خیال کردم که تو را مانده رفته ما سر خانم مانده بودیم خب بازم تسلیت باش با من خدا دوستانو دغه کور دی تاسو ورته ګورئ ټوله وتاکونه یې دغه رقم سوي دي دا اوس دغه ځای ورته پاته دی سلام علیکم خواهد خوب هستین ساتون پشتو میگین یا پرسی پشتو و سالی بخیر است سب شدی بخیر است څنګه دی زخمی څنګه دی خدا شفا بده خدا شفا دا ورځ څخه چې اوبو وړه د اوبو څخه راکښلې دی وای وژوي ویني راځي یعنی مادر بازم تسلیت باشه خدا مریضا را شفا سلام بخیر سب شد ادوا مشمان دی پیداست ولا مشمان دی پیداست ولا خوشتی خوب نیست نه ازا شکر چطور شان بخیر شکر دغه سیدی دوستان تاسو ورته وګورئ هذا يوم تسلیت تر خدای په امان سلام بخیر تسلیت در توای څنګه څه مشمان دی پیدا شو بس شکر دی په زغاسته مار سړی راټول کړی دی پیدا کړی هغه زخمی څنګه زخمی ماشون څنګه شکر دی فضل د خدای دی راوړی مو دې د شپخانې څخه راوړی مو دې شه دی فضل دی خیر دغه دوستان دغه مو ځای دی دغه مو منطقه ده بس چې سوال ټولې وړي دي هېڅ شی نه دی پاتې راته یعنی هېڅ اثار او علایم د کور د نه پکښې معلومیږي نسته هېڅ چې دا دی یو وخت کور تسلیت درته وای ژوندی اوسې سلام الله سبحانه وتعالی دې هغه ماشوم ته عاجل شفا او روغ صحت الله دې ژوندی لره الله دې دې ژوندی لري سلامت خدای په امان سلام مشه موره بخیر سچ شدی څنګه دي ایتمان دي څنګه دي ایتمان مې یم وړای دا هغه اوس مته برانده کې پروت دی او څلور جنکې دي دوه مالکان دي وځه یم دام د کونډي خور او د ایتمانو یو خونه و چې ورونه یې ورکړې وه هغه یو ایتم یې اوبه وړی و بیا خلکو راکښلی و نو و بس سترګې هم ورته دغه کړي دي لاس یې هم ورته دغه کړی دی مت کړی دی بس خدای پاک دې شفا ورکړي مورې خدای شکر دی الحمدلله چې څوک نه دي تلف شوي دغه د سر واخه مورې خدای په امان خوب هستی؟ بخیر هستی؟ مادر جان خوب هستی؟ دم دوستانو یتیم دی بس دغه کور دی هر څه چې دا خوا اوبه راغلي دي ټولې د ځانه سر وړي دي امی برق مانده؟ فقط همین بارش مانده دیگه هیچ چیزی برش نمانده مادر جان خوب هست؟ او را ما برده بود یک کسی گفت برده بود دشفخانه بود باز آورد حالی جور است؟ زخمی لاس دا کند خورم و بوده و بیام سایان رک و شفخانیتی وده و وسیله سونه یو لاس مات دی خوب پگچو که ورتنی ولدی خدا شفای عاجل بر مادر جان بده بخیر باش با من خدا سلام علیکم خوب هستین سرتان خوب بخیر هستین سلامت باش کس خواهوار نشده کس خواهوار نشده همین دیوال میولم کلگی خانه کلگی هر چیز برده هر چیز برده بازم تسلیت می بخیر باش